نو بل چې موږ سره کمپوننټس کې بل کومه برخه ده هغه موږ سره ډراپ ډاونز دي. ډراپ ډاونز دا مطلب دا که تاسو مینوګان وګورئ نو مینوګان کې تاسو ډراپ ډاون موجود دي. دلته هم یو مثال شته دا هم یو ډراپ ډاون دی. په دې طریقه چې تاسو کوم ډراپ ډاونز موجود په کار وي نو تاسو کولای شئ بوټ سټریپ ته راشئ بوټ سټریپ کې ډاکس ته راشئ ډاکس کې کمپوننټس راشئ کمپوننټس کې راشئ ډراپ ډاونز ته. نو ډراپ ډاونز کې هم موږ سره مختلف ډیزاینونه موجود دي تاسو کولای شئ له هغه استفاده وکړئ. سنگل بٹن ډراپ ډاون دی مطلب یو سنگل بٹن موجود ده هغه یو ډراپ ډاون دی تاسو کولای شئ استفاده وکړئ. کوډ دلته تیار لیکل شوی دی کاپی کړئ کاپی کول نو وروسته به راشئ خپل ایډیټر ته او په ایډیټر کې لیاوټ جوړول او نو څه چې تاسو پیسټ کول غواړئ دا به تاسو ته پیسټ کړئ. کله مو پیسټ کړو صفحه به ریلوډ کړئ تاسو به هغه سټایل هر څه راشي چې کله په دې کلیک کړئ تاسو به ډراپ ډاون هم شو شي. کسټمایزیشن خبره ده نو که تاسو دې ډراپ ډاون کې وګورئ موږ سره څو شیان دي. یو هم موږ سره دا بٹن ده او بٹن کې دنه موږ سره دا یو کارت ده چې په دې کې دا شیان لیکل شوی نو دلته به هم موږ سره دغه دوه برخه وي. لومړنۍ برخه موږ سره دغه بٹن ده دا ډراپ ډاون مکمله باډي ده په دې کې دوه برخې دي. لومړنۍ برخه موږ سره دغه بٹن ده نو په دې بٹن کې څه شیان لګیدلي دا کلاسونه ټول تاسو ویل تر دې ځای پورې BTN ده BTN سیکنډري تر څو دې ته کلر ورکړي. ډراپ ډاون ټاګل دی دا یو جدا کلاس دی دا د همدغه ډراپ ډاون لپاره استعمالېږي. ټایپ چې دا موږ سره بٹن ده د HTML خپل یو اټریبیوټ دی که دا تاسو ورکړئ کور نه پروا نه کوي. نور ID پکې لګېدلی دی او دا د جاواسکرپټ یو څه اټریبیوټس پکې اډ شوي دي. نو دا هغه بٹن ده چې کله په دې کلیک کوي نو تاسو دا کوم URL دی دا به تاسو سره خلاصېږي. نو دا دوه برخې دي. لومړنۍ برخه موږ سره بٹن ده او دویمه برخه موږ سره دا URL ده چې کله پر بٹن کلیک کوئ نو تاسو دا URL خلاصېږي. نو دلته تاسو عنوان بدلول غواړئ مثال د ورته لیکم چې کنټریز او دلته راځم لیکم مثال د خبر افغانستان. دلته راځو لیکو ایران او دلته راځو لیکو ورته انډیا. سیو کا سفاری لوډ کا نو کنټریز راغی کلیک په وکړو نو افغانستان ایران انډیا. نو دا شو موږ سره کسټمایزیشن تاسو کولای شئ له دې استفاده وکړئ. اوس که د دې بٹن رنگ بدلول غواړئ یا ډیزاین بدلول غواړئ نو هغه تاسو ویلې دی BTN سټایل لپاره دی او BTN سیکنډري چې دی دا د کلر لپاره دی. اوس که چېرته موږ دا کلر بدلول غواړو نو سیکنډري په ځای به چیک کوو کوم کلرز چې موږ په بوټ سټریپ کې ویل هغه هم استعمالولی شو. د هغه نه علاوه تاسو کولای شئ کسټم چیسز نه استفاده وکړئ. مثال که زه د پرایمري ولیکم نو زموږ بٹن به څه شي دا به پرایمري ته وړي. نو دا شو زموږ پرایمري کلر. که زه راشم دې په ځای ورته ډینجر ولیکم نو دا به موږ سره ډینجر راشي. او که زه داسې وکړم چې بیخي دا کلر کلاس دې لرې کړم نو یوازې به موږ سره بٹن پاتې شي او زه دې له راځم څه لیکم انلاین سټایل لیکم ورته لیکم چې بیکګراوند کلر او بیکګراوند کلر چې ورکوم ویریبل کې ورته ورکوم انډیاګو بیس انډیاګو. سیو راشي سفاری لوډ کا نو تاسو سره دا کلر راغی. نو دا ماته تاسو ته ویل چې دا موږ څنګه استعمالول دي نه موږ کار څنګه اخیستلی شو دا ټول ماته تاسو مخکې کلاسونو کې تشریح کړی. بس کسټمایزیشن ستاسو کار دی صرف دلته تاسو سره کمپوننټ موجود دی له هغه نه تاسو کولای شئ استفاده وکړئ. نو دا موږ سره یو سټایل بل سټایل دا دی چې تاسو مطلب دا چې تاسو یوازې بٹن نه چې تاسو بٹن واخلئ دا تاسو کولای شئ انکر ټیګ کې هم دا کار وکړئ. که انکر ټیګ تاسو سره موجود دی تاسو کولای شئ د انکر ټیګ په واسطه هم ډراپ ډاونز جوړ کړئ هغه کې ډیټا واچوئ څه مسله نشته. بس هلته موږ سره بٹن دلته موږ سره انکر ټیګ دی او دغه کلاسونه پرې لګول دي دا د جاواسکرپټ اټریبیوټ پکې اډ کول دي ستا په کار وشي. او که ډایرکټ دا بٹن والا نه غواړئ دا بٹن والا ځکه وایم چې دلته ګوره بٹن اخیستل شوی دی او دلته چې د بٹن په ځای انکر ټیګ اخیستل شوی نو بیا دا کوډ ډیز نه کاپي کړئ او کاپي کول نو سره راشئ دا لرې کې دلته پیسټ کړئ. سیو کړئ راشي سفاری لوډ کړئ تاسو سره به هماغه ریزلټ وي چې کله کلیک کړئ نو تاسو سره به ډراپ ډاون خلاصېږي. کلرز خو ما تاسو ته وښودو مختلف کلرز موجود دي هر یو کلر تاسو ورکول غواړئ د بٹن ته ورکولی شئ. او بله خبره دا ده موږ سره چې د دې بٹن او د دې دغه ترمنځ که تاسو جداوالی راوستل غواړئ نو هغه هم تاسو ته سټایل دلته موجود دی. نو ګوره دلته چې کله زه په دې باندې هوور کوم نو ټولو چې دی شاته بیکګراوند بدلېږي مطلب دا ټول یو بٹن ده. خو که دلته راشي نو دا ساحه د دې جدا ده او دا ساحه د دې جدا ده. نو که په دې طریقه غواړئ بیا هم دا کوډ ډیز نه کاپي کړه کاپي کول نو وروسته راشي دلته چې وکړه خپل لیاوټ کې هر ځای ته پیسټ کول غواړئ دا پیسټ کړه. سیو یې کړه راشي سفاری لوډ کړه نو تاسو سره به څه وشي دا کوم شی چې تا راوستی هغه به تاسو سره راشي. نو ګوره دا ساحه جدا شو دا ساحه جدا شو کلیک پرې کوم تا ته به هماغه ډراپ ډاون شی کېږي خلاصېږي به. نو په دې طریقه هم تاسو کولی شئ دا چې استعمال یې کړئ. نو دا ټوله موږ سره خبره ده ډراپ ډاون ده. سایزینګ کې موږ سره خبره ده کوم یو چې موږ دلته ګورو بای ډیفالت دا چې د میډیم سایز وي لارج استعمالول غواړئ دلته به تاسو سره کلاس لګېدلی وي LG او که چېرته وړوکې استعمال غواړئ تاسو به کلاس لګېږي BTN SM. نو دا خو موږ بٹن کې ویلی نو که چېرته زه راشم دا اوس موږ سره میډیم دی. د دې که سایز غټوم نو دا چې دی موږ سره دا یو بٹن ده که نه دلته به تاسو وګورئ دا یو دی موږ سره
نو د کزرا شم کلاس ورته BTN په سکندري BTN دا شان اخیستل شوی دي کزه دې سیاست غټول غواړم نو د بچی کوم زبر راځم ورته لیکم BTN لارج LG دا وکړه راشل د سفاری لوډ کنو ګوره بٹن تاسو شیا شو غټ سایز کې شو اوس کدا توړ کې کول غواړ راشي BTN اسم ورته ولیکا دا وکنو دا وتا سر شیا شي دا وتا سر وړو کې شي نو دا خبره موږ مخکې هم کړې وي نو دې کې څه خاص نه وي نشته نو دا استعمال دی هغه غټو او ډارک ډراپ ډاون مطلب دا چې شاته دا کوم بیک ګراوند دی به هغه ډارک وي نو پدې خو باید تاسو پوه شئ چې دا موږ خپل هم کوو شو ډارک کړو ځکه د موږ سره خبره نشته ګوره د موږ راوسته دي چې بیک ګراوند سپین دی نو د دوه برخه دی یو موږ سره بٹن دی یو موږ سره ویل دی نو مطلب دی ویل شاته چې بیک ګراوند مکمل تور دی نو کله د زراشه موږ دوه برخه دي کنه دا موږ سره د بٹن برخه شو دا مکمل موږ سره باډي شو دا د کې دنه موږ سره دا بٹن شو دا موږ سره یو ویل شو نو کله دې بیک ګراوند شاته بدلول غواړم خو زه به د یو ویل ته چلی کومه نو ویل ته بلی کومه BG ډارک صحیح وکړه راشي سفاری لوډ کړه کلیک کړه نو تاسو به دا ډارک راشي اوس کدی کې کلرز بنول غواړم نو هغه هم ته کولای شي خو دې لپاره چې دې بیا د تاسو راشي یو جدا کلاس راځي چې دوی ورکړه دي ترڅو هم بٹن تاسو سره غسی راشي هم چې کلر دی هغه هم تاسو سره شي راشي نو کله تاسو راشي دلته یو کلاس لګیدل دی د ډراپ ډاون مینو ډارک په نوم باندې صحیح ده نو هغه کسٹم ډیزاین هم تاسو کولای شئ مثلا شکل د زرا شو BG ډارک نو ورته ورته لیکم چې ټیکسټ وایټ سیو کړم او سفاری لوډ کړم نو اس کلیک کا دا ټیکسټ وایټ ځکه راځي چې دې کې دنه موږ سره چې موجود دی UL کې دنه الای موجود دی الای کې دنه موږ سره A موجود دی نو موږ بچی کو A ته موږ ټیکسټ وایټ لیکو سیو کا ریلوډ نو ګوره دا موږ سره شو سپین کلر کې راغی نو دا موږ تاسو کولای شئ خپل هم کریټ کې جوړ کې خو کله بوټسټراپ والا استعمالوي نو کلاس د ډراپ ډاون مینو ډارک دا کلاس به تشو کې دا کلاس بل تاسو ولګوي نو دا وایټ دا کسی بازلر کما الله چې دا کومه BG ډارک لیکل دا بازلر کوم د دې په ځای به واچوم ډراپ ډاون مینو ډارک سیو کا ریلوډ کړه کلیک کړه نو ګوره هماغه ډارک به تاسو دلته راشي نو دا هماغه بٹن دا هماغه ډراپ ډاون دی واځه مسله دا چې په دې کې ډارک راغله مینو کې هم دا موږ استعمالولای شو نو مینو لپاره بیا موږ سره نیو بار لاندې راځي هغه کې ګورو نو دا خبره د موږ سره لیفت ټو رائټ هم راتلی شي او رائټ ټو لیفت هم راتلی شي دغه څه مسله نشته نو دا به هم بیا موږ کې دغه کې راځي مینوس کې او کرام نشي دا موږ سره چې د لګله ډایرکشن ار میررډ وین یو یوز بوټسټراپ ان RTL خو دا بوټسټراپ RTL کوم څه جدا سیستم دی هغه باندې کوو شو بیا خبرې کوو نو دا هم موږ سره چې دی ډراپ ډاون راتلی شي او دا ډراپ ډاون رائټ دی لکه رائټ طرف ته راځي دلته ګوره دا چې کوم ځای راځي کله ته کلیک کینو دا بټ ټاپ ته راځي او لکه تاسو کلیک کوئ دا بلاندې راځي صحیح دی نو په دې چې کلیک کوئ دا به تاسو ټاپ ته خلاصيږي او که په دې کلیک کوئ دا تاسو ته رائټ طرف ته خلاصيږي او که په دې کلیک کوئ دا تاسو لیفت طرف په هر طرف تاسو خلاصول غواړئ هغه معلومه خبر د موجوده تاسو کولای شئ ترې استفاده وکړئ بس د جن دی आवाज بس تاسو راوخلي حالا هغه نه کار واخلئ اکټیو شیان خو مونږ ویلو اکټیو کلاس هغه کلاس چې کله تاسو لګوي نو په کوم یو چې تاسو کلیک کړئ هغه به تاسو اکټیو پاتې کیږي خو په الحال چې دا کلاس په هر یو لګي هماغه به تاسو اکټیو مثال کله ما دا راوسته کنه په دې کې اوس یو هم اکټیو نه دی خو که چېرته راشم دی یو ته زه اکټیو کلاس ولګوم دا موږ مخکې هم کلاسونه کې تشریح کړل دلته راشم دی یو ته ما اکټیو کلاس ولګو دا مې کو ریلوډ مې کو کلیک مې کو نو ګوره دا بای ډیفالت چې دا اکټیو دی د اکټیو نه مطلب دا چې موږ په کوم یو مینو کلیک کوو هغه باید کلیک پاتې شي خو دا کار بیا موږ په PHP کې کولای شو دلته موږ صرف یو کلاس موجوده یا جوړ کړو بیا PHP چې د اکټیو په نوم کلاس دی مطلب چې کله موږ دا کلاس لګو نو هماغه بٹن به موږ چې اکټیو وي ډیسیبل هم موږ ویلو چې په کوم ځای موږ ډیسیبل ټو لګو هغه به موږ سره ډیسیبل کیږي او دا موږ سره د مینو مثال دا کیسې دي او دا شان بل خیر سره موږ مخکې په نیو بار کې هم ګورو نو دا موږ سره ټولې خبرې دي د ډراپ ډاون اړوند چې تاسو کولای شئ د دې څخه استفاده وکړئ ډیوایډر پکې دی ډیوایډر دا مطلب دا دی چې تاسو د سیمینو جوړول غواړئ چې یو برخه جدا وي بل برخه جدا لکه تاسو راشي وګورئ نه به دا اکټیو کلاس لري کم نو دا ټول موږ سره په یو سی لیول کې راځي یو سیستم کې راځي دلته موږ سره تر اوسه ډیوایډر نشته ډیوایډر یو دف دی هغه چې تاسو واچي تاسو کوم دغه دی هغه تاسو جدا کیږي سپریټ ګروپ اف ریلیټډ مینو آیټمز وی دا ډیوایډر نو ته کولای شئ د خپل مینو په دریو برخو ویشو لاغه نه کار وخت له وګوره چې لګیدل دی الای لګیدل دی او دلته وګوره ډیوایډر کلاس ورته لګولای دی ډراپ ډاون کې نو دلته هم ته کولای شئ صرف ډراپ ډاون ډیوایډر کلاس ولګوي هغه څه مسله نشته خو چې دلته بچی کوي دلته به تاسو راشه دلته دا زموږ خپل سټایل دی او غزنم چې کاپی کړی اوس د هر یو تاسو جوړول غواړئ نو دغه تاسو ګوره دوه څه کړی دي الای اخسته دي
الای کې دنه چې د اچ ار اخسته اچ ار ته بیا دا کلاس ورکړی دی اچ ار مطلب هوريزونټل لاین چې مونږ په سی ایچ ټی ام ال کې لرو نو مثال ګل ته ډیوایډر جوړول غواړي مثال د دې اخري تامینونه د دې او د دوه برونو لاندې ز لکر خبر کول غواړم نو دا درې دانی دي کنه دلته براشي الای بوالی الای کې بت شیو کې الای کې نه بوالی ته اچ ار او اچ ار کې بت شیو کې یو کلاس بولګي د ډراپ ډاون ډیوایډر په نوم باندې دا کلاس لګاو سیو کړه سفری لوډ کړه نو کلیک کړه نو تاسو وګوره دا تاسو جدا شو دا دوه بخته سره جدا شو نو کاغه کار نه کې کولای شو صرف دا دیز نه کاپی کړي دغه سیدا کاپی کړه کاپی کول نو څه بچر تر راشي دلته بد دی یو ال په ځای به پیچ کړي سیو کړه راشي سفری لوډ کړه کلیک کړه نو تاسو بچی شي هماغه مکمل ډیزاین تاسو راشي دلته صرف یو ال کاپی کوه مکمل بغیر نه کاپی کې نو دا خبرې دی دا کیسې دا تاسو کولای شي وی ګوره استعمال کړئ لدینه کار واخلئ نو دا شو موږ سره خبره ده ډراپ ډاون مختلف طریقې مختلف ډراپ ډاونز دي مختلف ډیزاینونه موږ سره موجود دي افسټ نه مطلب دا دی لګي ولولې ډاکومېنټیشن لګولولې دا موږ یو شت تشریحونه دي کې ډیر ځات شیان دي زموږ ډیر وخت لګي نو دینه سخت شیان چې نشته ګور افسټ نه مطلب معلومیږي چې موږ فاصله یا چې ترمن فرق نو چې کله پدې کلیک کړئ لګور موږ سره یو ګیپ موجود دی او کله تاسو بر راشي لږ چې موږ سره کوم یو موجود کله تاسو راشي هغه ګیپ موږ سره موجود نه د مثال کزه داخلاص کما نو لګور موږ سره هغه ګیپ موجود نه دی افسټ نه مطلب دی که تاسو دې ترمن کوم ګیپ ورکول غواړئ نو تاسو کولای شئ دلته یو کلاس موجود د افسټ په نوم لدین استفاده وکړئ لګور ګیپ موجود دی دلته ګیپ موجود نه دی نو دا شیان چې تاسو لګ ډاکومېنټیشن ول نو ټول موږ سره ماغه ډراپ ډاونز لیکس پکې ته ډیزاین کې تغیرات راغلي او تاسو کولای شئ ترې کار واخلئ نو دا شو موږ سره ډراپ ډاونز